You are my enemy. Afghanistan! Who are you? Just tell us, who are you really? Nobody. ټول خفه یاران به بیرته په مړو سترګو را روان وي جیبه دا یو کومک وکه ته دې وزن برابر که خاتونکو بدخشان د سفر ده واخان ته لخیره واخان ده بخیر از ولسوالی زیباک طرف واخان میری این خیر حبیبی کم تو بدخشان دمی مسکن دمی ددن دمی وطن دمی وطن دپیران دلته لوی شوی دمی ځای د زنګ قدم دپیران فیض آباد واخان میرم واخان واخان؟ واخان هم خوب جا دور است خیلی دور است خیلی دور اینجا دم چاشتان سرگن پولی بسته خانه ما اونجا میرم بخیر دوا کو دوا انشالله باور الله خیر ببین سلامونه لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړې هستئ د سهار 6 بجې دي 4 بجې 45 منټه راجګ سوی یم لمونځ مې وکړو خدای مې یاد کو اوس په داسې یو ښایسته ځای کې قرار لرم خو خیر د ورور کیسه بدخشان واخان ته روان ده چیرته روان ده واخان ته نو هلته ځم ښایسته خلک ښایسته وطن په تاسې ګورم او د ورور کیسه ده نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ تاسې باور وکړئ ډېر زیات ساعت به م را سره تېر سي خیر دی دا زما سترګې که بدې دي ته خو راته ګوره په دا ښو سترګو یو ځلې په ما پسې په مړو سترګو یا الله خیر دوستانو ویشتان ویلیش بسوره دی خیر دلته یو ځوان ده سلام بیادر سلام خوب هستی کراریس زنده خوب باشی والا زنده باشی ای چی است؟ اینا بخیر لوبیا کشت کنیم لوبیا کشت میکنی؟ بیشک والا این استازی کار داره دیگه مشکل است نی؟ اوه کتون کورته وګورئ پټای جوړیږي له خیره ای چند دفعه باز تیر و بیر میشه دیگه این طرف و طرف خب صبح چند بجه آمدی کار شروع کردی؟ ما صبح کی اگو 6:30 بجه الا 7 بجه بود که ما کار شروع کردم خب نام مبارک چی است؟ نام مبارک محمد سهیل این جای مقبول به نام چی است؟ این به نام قریه پایانشهر ولسوالی بارک ولایت بدخشان زنده خوب باشی خوش شدم تشکر زیاد با پیش ما تشریف آوردید خیلی دوستانو ماشاءالله this is افغانستان څه خطرناک دشت ده کتونکو خوندور ده که نه ده جون
دوستانو د مخې ګرارۍ خرابه سوه. لګیا یما دننه زړه ګنډمه خدای دې نه ماته ویستنه زړه ګنډمه خدای دې نه ماته ویستنه زړه ګنډمه زه لګیا یما دننه زړه ګنډمه. دوستانو له دغه ځای کې خاموشه اوسه له خیره، د ورور سفر نورم خطرناک کیږي. سلام علیکم. گپی نداره ولی اموشون نه بخدا تیز نشه تیز کمش پیش شد. دوستانو بدخشان ته راغلی یم له خیره. دا سوارلي ډېره نرمه ده، بیخي د طبیعت باندې روان یو. Ali, چی رقم استاد میشه ای؟ اما تا بگیرش استاد میشه. ای رقم؟ ایش بگوش. ایش معنی دریزی دوستانو. بس چالان چی رقم میشه؟ های اما ایخ بگوش چالانش. خب ای خون استازی داره نی؟ ایش خیر ببینی بدر زنده باش. ایش بیا بس لخیر پوخ شروسو. دوستانو اوبو ته ورګډېږو له خیره. ډېرې سړې لګېږي، ډېرې خوندورې. تاسې باندې سیند وینو، ډېر خوندور ځای ده. تاسې وګورئ ټول د پل د اوبو دې خوا ته وګورئ، اوبه روانې دي. کتونکو یا الله ماشاءالله تاسې ورته وګورئ، داسې خوندور ځای کې یو حد نه لري. څارویو ته وګورئ، د غواوې خوسکیانې دي له خیره. ډېر خوندور ځای کې لګیا دي. دفعتاً دلته راورسېدلو دوستانو باغه ته راورسېدلو له خیره. دره ده دره، ډېر خوندور ځای، سخت زیات ساعت تېر ده او نور هم خیر ژوند تېرېږي. اوبه دي اوبه، یا الله خیر، ډېرې خوندورې لګیاوې چلول. دوستانو دې خوا ته راورسېدو طبیعت ته. لږ به طبیعت وکړو، سفر خو ده راغلي خوښې مې یو. چې طبیعت په چکر کې نه نو بیا ماته د چکر هم هېڅ خوند نه راکوي. چې روان یو رقم یې که نه، نو کوشش مې دا یو رقم نه اوسم، چکر نه باید لذت واخلم.
اوس دا غټې غټې ډبرې دي دوستانو تاسې وګورئ اوبو راوړې دي له غره چې راولېدلې دي کتونکو هلته زنانه وې نو زه له دغه جسې ځو ګاډي ته وګورئ موږ طبیعت ته راکښته سو خلک وو حرکت کو ګوشجي ته ځو غرونه افغانستان دوستانو فکر کوم د واخان لاره شروع سوه یعنې همداسې احساس کیږي دفعتاً دلته قرار لرو خامه ده خامه له خیره دا سیند روان ده د اوبو دغه دره کې قرار لرو او دې خوا تر تاسې باندې سیند وینو دلته یو له خیره خامه مو ډېره وواله خو ډېره زیاته خامه پاته ده سلام علیکم وعلیکم ستړی مه سې ورور جور بخیر تکلیف جور هستی دیگه شکر از فضل خدا برو پس برو صبر صحیح راستم کتونکو بدخشان ده سفر ده واخان ته له خیره واخان ده بخیر از ولسوالی زیباک طرف واخان میری برو تو پیش برو بچه این خر این طرف چرا نمیره این خر نمیدونم این رقم شده بیست که در سرک خیر برای باز میره اینه برو بچیم رنگ اینه زنده بخیر باشی نام چی است؟ نامم خداداد خداداد اینه زنده باش بس خیر ببینی خیر استادیش کن بس دوست نزنی بچیم دو چی که خواهد ای بیچاره تکلیف نشد خیلی چی دوستانو له یو مشکل سره مخامخ سوم غټ نقصان نه در رسېدل دفعتاً دلته یو خدای مهربانه ده یو چاره به یې وکړو جنجال مې راوایست دسمال ته وګوره در بدره سو غریب ماشاءالله وګورئ دوستانو دې خوا ته وګورئ دغه ده سختي سینه وګالې نو دا رکنجیان کتای سي ته به دمه وکړو خیر دغه د ما سفرونه د یغو ځوانانو د ډالۍ سې سوچونه وایي چې موږ دا کار شروع کوو او بس خوبونه ویني حقیقت باندې نه بدلوي ما یو هدف و چې شایسته بدخشان ته راسم نو آخري درې واخان ته وړاړ سم نو یوه اراده مې وه یو شوق مې و یو ارمان مې و چې نن خدای هغه پوره کیږي نو دا په دې باندې چې ما حرکت وکړو ما کوشش وکړو تاسې ته هم دا یم که ته غواړې چې ژوند کې د حالات بدل سي چا ته محتاجه نه نو حرکت وکړه هر شي کې چې ته زحمت تکلیف یوه سخته ووینې نو کیدای سي تاسې ته په آینده وخت یو سپرایز وي نو کوشش کوئ الله مهربانه ده له خیر حرکت دوستانو جادویی سیند وګورئ دا ولسوالۍ زیبا بدخشان څومره خوندور سیند ماشاءالله دفعتاً دلته یو زنده‌باد بدخشان زنده‌باد افغانستان زنده‌باد بلال خان زنده‌باد ټول مسلمانان لاره خامه سوه کتونکو ځینې خو ارزښت لري ما تاسو ته مخکې مو وویلې چې دا سخته لارې انسان ته یو درس ورکوي دوستانو کوم شی چې تاسې له سفره زده کولی شئ هغه تاسې په یو مکتب کې نه شئ زده کولی نو وکئ سفر وکئ وطن ښایسته ده د موږ تاسې لپاره جوړ ده چې وګرځو کیسې کې وکړو ژوند بیا نه راګرځي دوستانو همدا ژوند ده
یا الله خیر. دوستانو راورسیدلو یو شایسته جې ته نو دا شایسته خلک هم دي را سره. سلام علیکم. څنګه یې؟ خوب هستی؟ قراری است؟ این جای مقبول و نام چی است؟ سخله. سرخ داره. سرخ داره؟ سرخ داره. چطور است هوای چطور است؟ مردمش چطور است؟ کیسه کو دیگه من خو میمان هستم. خیلی مردم چیزی نمی مردم غریب و بیچاره و دیگه دیگه چیز دیگه نمی غیر خوب خرده و خوب دیگه. وطن چطور است؟ خوب است؟ خیلی خوب است این نمی. کجاش تیر شد؟ زندگی کجا تیر شد؟ این زندگی نمیشون دیگه کجا تیر بشه. نه مسافری کردی کجا رفتی؟ خب مسافری نمی طرفای کابل رو بیدمی کندز و مزار و خب رفتی یعنی؟ خب تو رفتی؟ ما خود تو تخار بودم. تخار رفتی؟ دیگه جای نرفتی؟ کابل؟ نه کابل. تصمیم نداری که بروی؟ خیلی پیسه نبود چی نباشم دیگه بعد شلخ میشم. پیسه خو اینه گاوداری داری؟ خب خوی چی ندارم یا خونه دارم اگه وسا بود دیگه چی ندارم. ای گوای ما تا با خونه میتونی که خیلی. خب؟ خیلی مشکلات هست؟ هست مشکلات. خیلی مشکلات هست. حالا چند بجه است؟ یک بجه است؟ واخان میرم چی کار است؟ واخان خیلی واخان کو زیاد است میگم کی با موتاق پیگای همیش کوشم اگه کار میکنی خب 3-4 بجه رو واگس واگی ببر واگس واگی خندود باز آخری داره میرم آخری داره پومر بگه سالا پامر پومر بساگه ساگون پیول پامر پومر با موتاق اون 3-4 روز خب خسوای پومر داد خماس نه خماس چه 3-4 روز خوای نه خواگا بو دام زده بگم نه خم تاسکه راجو من داره تاک زاگ بگم الله این که خطرناک دوستانو ډیر خطرناکی زی سفر می نو دوای ورور ته کوي خوش شدم Allah is merciful. Allah is amazing. Allah is my creator. He created everything. Allah is merciful. Allah is our guardian. Allah is my one. My Lord. Our King. Ar-Rahim. One. Malik. Allah is the command. Allah is the creator of the universe. He is the most powerful. Allah is my favorite. Most forgiving. Perfect. دوستانو سفر نورم شایسته کیزی خیر ملتیا را سره وکړئ نو زو دغسې زو شایسته بدخشان په تصویر خداحافظ دوا کنین دوا که بخیر برسم زنده باش کتون کو حرکت دوستانو دلته مو یو معلم پیدا کو مکتب ته روانو شاگردانو ته درس ورکوي نو یو کیسه ورسره کو خوب هستی استاد قراری است چی گپ است کجا هستیم ما منطقه بازگیر میگن منطقه مری مفتون خب نرمن مری مفتون نشناسی نه ما هو اول ځل است که اینجا آمدم در ستاره افغان هم داور به در چند سال ستاره افغان تماشا نمیکردیم مفتون مشهور آدم است مفتون هنرمند توانایی بدخشان قریه اونمون نفر است قریه مری مفتون است قریه به نام بازگیر اون که سالی تقریبا به نام مری مفتون مشهور شده روی قریه خوب بیشک بلا چی که پاس وطن هوا خوب است نه مردم افغانستان بیایه که نه بیایه اینجا یک دفعه بیایه نه ارزش داره خوش شدیم زنده باشی استاد اشکاشم ولسوالی نه کتون که اشکاشم در آور رسیدلو دوستانو دی بدخشان اشکاشم ولسوالی تر آور رسیدلو دلته تیل اچو تیل خوب تیل است لالا
بسیار برابر خب نوادی مزار است. مزار است. تو از کجا هستی؟ من از آن خیلی اشکاشم هستم. خب خوش هستی؟ خیلی زنده باش. کاکا فهمید گفت بیا. خب چطور هستی؟ سلامت باشی. از کجا هستی خودت؟ از آن اشکاشم. اشکاشم؟ کجا رفته بودی؟ سر زمین. بیلچه خواه است پیش. کار کردن نه کار کردن. کار کردی؟ یک کمکی. ما هم یک کمکی کار کردن دیدی؟ خیلی خوب است. نه؟ خیلی. چطور میگذره زندگی؟ خیلی شکر خوب است. خوب است نه؟ خوب است بد نیست. خدا خوش باشه دیگه خیر. شکر است. دوستانو ورته وګورئ پخوانی سیستم ده کلي ژوند ده نو یا الله خیر یا الله ای کدام جای است بیادر؟ اینجا اشکاشم میدان هوایی اشکاشم است اینجا. خب پامیر میرم چی کار است؟ پامیر تقریبا اگم پامیر اگم 10 ساعت 12 ساعت راه. 12 ساعت. تاوهان چند است؟ تاوهان اگم 6 ساعت راه است. یعنی میتونم که برم ان شاء الله. راه جور شده اگه. راه جور شده. خوش شدیم بیادره. بخیر باشید. دوستانو دا د نن ورځې ویلاګ په لوی خدای مسپارم ان شاء الله سفر د په بل ویلاګ کې نو اوس خدای په امان خداحافظ. خدای د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه خطا کړې وي مالی سزا راکړه هغې که څه خطا کړې وي مالی سزا راکړه زما په ثوابونو زما